زما هدا پوری ټیک دی او ټیک نه ده بالکل جی زموږ معاشره کې نن سبا که څوک اصلاح دپاره راپاسي نو هغه ته ډېر زیاته پوزیشن وي هغه یو ښه خبره هم کوي ځکه چې خلکو ښې خبرې ډېرې کمې اورېدلي هغه ښې خبرې په هغې بدلې دا ستاسو نظم اورو او بیا یو څو خبرې سره نورې هم کوم صمد صاحب دی نه لکه ښه جي اجاز خان دا یو نظم دی زموږ د زنانو چې څه مسایل دي هغه مې دې کې انکمپس کړي دي عنوان یې دی قبوله ده قبوله ده و اصطلاح ته خاموشه یې واوره د ملا صاحب وجې نه څه سوچ کوې ولاړ دې مشر پلار روړ دی ووایه ووایه نن به بندیوانه بیا یهوره شي تا ته ګلې دا فیصله منظوره ده قبوله ده قبوله ده قبوله ده ډېر زبردست شي مهرباني جي او ویسه مرضي او څه اختیار ټوله خوښه ستا د پلار وجاړه وجاړه ځان په جړه مړ کړ ته نن دې په مرۍ پرته زما د خوښې توره ده قبوله ده واه واه ډېر زبردست ډېر ښکلی ډېر ښکلی او ته لکه مارغه د باغ ته په محبت یو داغ ستا خوښه غیرت خلاف پټه ته په ننګ غلاب دا هر څه چې ګورم نو په چغو شم ناسته په پنجره کې یو مجبوره ده قبوله ده قبوله ده قبوله ده وای تا باندې سبق نه وای علم دښمنان مور پلار رور دی په پرایویټ سکول کې تا باندې حکومت کړي لاس کې ستا جارو وینم یا لوخي لرګي وینځي ستا حال باندې لیکما ناسته ورته کور کې یو جینې وړه مزوره ده قبوله ده قبوله ده قبوله ډېر ښه ډېر ښه او دغه ښځه څه کوي سودا لکه څاروي کوي تا ته برکوز ګوري خپل زوی له رشته ګوري زوی به یو بدرنګ بدماش اور کې ته پراته خلک ستا مور هم تپوس نه کړي لاس کې د بس لاس ورکوي تنګه بس د تانه بې شعوره ده قبوله ده قبوله ده قبوله ده وی پلار دی په پیسو خرڅوي ځکه چې قرضدار د خان هیڅ درک بل نشته دی خان اوس بناوي ته جوړیږي د بوډا سړي چام لا کې راوته کوب او غټه ججوره ده قبوله ده ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه او اخري شعر دی وای زه سمت خو ستړی شم زه سمت خو ستړی شم زه سمت خو ستړی شم نور به بس تسلی کوم ما خو اگاهیز تعالی هر لوبه وکړله ما په شاعرۍ کې ته ملاله د یورپ کړلې جوړه ته ګونګی ګولې لخو خیر سو وایا تا ته غلامي ښکارا قبوله ده قبوله ده قبوله ده قبوله سپیچلیس والله ډېر زبردست ډېر ښه ډېر ښه او بالکل زمونږ چې کوم نن سبا دا ایشوز روان دي په لکه مطلب